الله الرحمن الرحیم. ګرانو مینوالو سلامونه نیکې پرځونې وړاندې کوم. زه اقبال حسین افکار د الوت چینل نه تاسو سره مخ په مخ یم. د ټولو د مخه د الوت چینل د چلوونکي ښه شاعر، خوږژبي شاعر او د پښتو ادبي سوسایټي اسلام آباد ډیپټي سیکرټري جنرال وقاري رشاد دریاب صاحب مننه کوم چې ماته را درناوی راوبخو چې نن زه د پښتو ژبې د یو ډېر ستر او ډېر خدایي خدمتګار شخصیت، محقق او ادیب، دانشور د پښتو اکیډمۍ کومه چې په ټوله نړۍ کې د پښتنو یو نماینده علمي ادبي او تحقیقي اداره ده، د هغې د مشر ډایرکټر پښتو اکیډمي پېښور یونیورسټي پروفیسر ډاکټر نصر الله وزیر صاحب سره د مرکې کولې درناوی راوبخو. نو د وقاري رشاد ډېره مننه، دا ځان لپاره ډېر لوی اعزاز ګڼم. ډاکټر نصر الله وزیر صاحب چې تعلق یې هم د خیبر پښتونخوا سره دی او ټولې زده کړې دلته کړي دي او بیا د هغه ایم فل او پی ایچ ډي د بلوچستان یونیورسټۍ نه ایم فل کړی دی او ایم فل یې کړی دی غني خان په شخصیت او فن باندې، او پی ایچ ډي مقاله چې د هغې ده نو د سور انقلاب په پښتو ژبه او ادب اثرات، ډېر مؤثر تحقیقي کتاب دی او دا کتاب چاپ هم دی. دا بل کتاب هم چاپ دی غني خان شخصیت فن په اردو کې. نو دغه کتاب خو نایاب دی او ډاکټر صاحب ته موږ خواست کوو چې دغه کتاب دی دوباره چاپ کړي. ډېر مهم کتاب دی. دې سره ډاکټر صاحب د ثقافت بیل بیل رنګونه، دا کتاب دی د انګریزي او اردو دا چې کوم ثقافت باندې دی لوسته را ډاکټر صاحب داسې شخصیت ته دی وایي چې هغې چې کوم ما په انګریزي کې اردو کې لوستي نو هغې اصل مطالعه چې ده نو هغه پښتو کې دی کړې ده، د ثقافت بیل بیل رنګونه. دریم کتاب چې دی نو هغه هم دی د دغې مطالعې نچوړ دی او هغه دی ژبه او ژبپوهنه. نو دا ډېر مهم کتابونه دي. دې سره ډاکټر صاحب تقریبا شپږ کاله د بلوچستان یونیورسټۍ د پښتو څانګې چیرمین پاتې دی او د هغې نه راوروستو زما په خیال چې خدای مې نه غلطوي ډاکټر صاحب 2007 یې که نه 21 کاله هلته وم او 1994 نومبر نه او 2015 جنوري پورې هلته دا ټول 21 کاله نو دوی دلته راغلو پښتو اکیډمۍ ته. پښتو اکیډمۍ ډایرکټر شو په میرټ باندې او څو وخت چې دوی ډایرکټر شو نو هغه وخت د دې اکیډمۍ ډېر زیات حالات یې دغه و، بلکې موږ ډېر زیات خفه وو چې یاره دا اکیډمي خو ګزاره بس یو دغه کېږي ختمېږي، خو د الله کړو ډاکټر صاحب راغی او ډاکټر صاحب ډېرې ستړې وکړې. موږ ته ذاتي طور پته ده او هغه اکیډمي چې کوم دی د هغې په هغه مړ وجود کې د ساه واچوله او هغې را ژوندی کړه او داسې را ژوندی کړه چې په دې کې ډېر ستر د قومي او بین الاقوامي سیمینارونه او کانفرنسونه دې وکړل او هغه چې کوم دی نو دا دغه سلسله دغه لړۍ روانه ده. کتابونه چاپ شو، زاړه کتابونه یې دوباره چاپ کړو. دا ټول چې کوم دی ډاکټر صاحب ډېر زیات خدمات دي. زه وایم چې د پښتو اکیډمۍ کې چې د کوم کار وکړو نو دا د داسې کار دی چې دا به پښتانه راتلونکي نسلونه تل چې دی نو هغه یاد ساتي او په ده به ویاړي. په دې سره دی یو نوی بلډینګ چې دی نو پیرروخان سټډي ریسرچ سنټر او هغې کې ټول جدید دغه دي او اوس چې د ډاکټر صاحب کوم ارمان دی نو هغه زموږ د ټولو ارمان دی او په هغې پسې دی لګېدلی دی او دغه دی چې دی
بس د خپل یو مزاج دی ډېر په سړه سینه لګوي ورپسې خو حرکت کوي او حرکت کې برکت وي انشاءالله زما دا یقین دی چې خدای پاک به دې په خپل دغه نیک مقصد کې کامیابوي او دغه نیک مقصد چې دی د دې پښتو اکیډمۍ د سوري لاندې یو زمونږه د پښتو ژبې لینګویج اتارټي پکار ده او زه د دې چینل په وسیله زمونږه چې څونه پښتانه دي او هغه په کم کم ځای کې ناست دي په حکومت کې ناست دي او هغې په دغه کې دي تعلیمي ادارو کې نو باید چې هغه خپل اواز او خپل قدم هغه د ډاکټر صاحب سره دغه کې چې دا اداره دا جوړه شي له دې چې کوم دی نو پښتو ژبې ته ډېر زیات ضرورت دی د دې نه بغیر چې نه پښتو پرمختګ کې دا یو به مونږ داسې یو خنډ دی نو زه راځم ډاکټر صاحب ته ډاکټر صاحب لومبی خو ستاسو ډېره مننه کوو چې تاسو مونږ خپل مصروفیات نه وخت وویستو او مونږ له وخت راکړو یو نړۍ مننه کورودانې وسي نو تاسو دغه خو مونږ ته ډېر معلوم هم دی خو مونږ غواړو چې تاسو د شروع نه اول خو دا ووایئ چې چېرته زیږېدلي وې چېرته لومبی خړپوسې کړي دي بیا هلته تعلیم کړی دی نو دغه شان تر دغه پورې په خپله چې تاسو ووایئ زموږ دې کتونکو ته نو د هغه به اول خو مننه افکار صاحب ستاسو او ستاسو د ملګري او ډیپټي سیکرټري د وقار صاحب بیا ستاسو د چینل د دوی د چینل د الوت او بیا ستاسو د راتګ او دلته له موږ سره د مصروفیاتو ستاسو د قیمتي وخت دلته اکیډمۍ د ترویج دپاره د اکیډمۍ کم څه مسایل چې دي او یا کم څه پرمختیا چې ده هغې نه په تاسو وخت په وخت له شروع نه هم له ما سره شریکې او ځان پې خبر ساتئ او نورو خلکو ته هم د دې متعلقه معلومات یا هر قسم چې د اکیډمۍ کوم څه چې د هغې د ترقۍ دپاره د هغې د نورو تشهیر دپاره کوم قسم مرسته چې مونږ که وخت ده که نه مو د وخت ستاسو د ادبي سوسایټۍ او ستاسو په شخصي توګه زمونږ سره چې کومې مرستې دي هغه د هېرېدلې نه دي هغه لکه بالعموم مطلب زه دا نه چې هسې تکراروو چې زه او ته کله په بونیر کې وو هغه د طاهر بونیري په یو پروګرام کې او هلته پرویز شاهین صاحب هم راغلی و بیا ساحل صاحب هم راغلی و او ټولې صوبه نمایندګي وه نو ما خپل څه کیسه هغه د اکیډمۍ بالکل ابتدایي ورځې 2015 کال په جنوري کې زه راغلی وم نو هغه درد او کیفیت چې ما د اکیډمۍ په حواله سره بیان کړ چې موږ سره د اکیډمۍ په سطح باندې کم څه فنډ و نو هغه 25-30 زره زمونږ د اکیډمۍ ټوټل اساسه جوړېدله څه د 2 هلکانو سکالرشیپ و نو تاسو چې هغه زمونږ درد کم کیفیت هغه خبرې واورېدې نو په دې پورې نه چې تاسو راغلي یې خو هغه خدای دې ستاسو خبرې او قدمونه ګټور او بختور لري او داسې تل مو له موږ سره هڅې کړي دي د پس منظر د دې ستاسو د راتګ د تړون د دې خبرې مې ځکه وکړو چې لکه یو قسم ته تاریخ ته د ستاسو د هڅې او له موږ سره د مرستې یو دستاویز یو ریکارډ دا به جوړ شي سبا به هر انسان تلونکی دی ټول ژوندي سري د دنیا تلونکي دي او دا به زما او ستا دغه خبرې دا کیسې دا به تاریخ ته پاتې وي دنیا ته به پاتې وي چې د اکیډمۍ داسې حالات راغلي او نن شکر الحمدلله چې دا موږ او تاسو پکې ناست یو دا تاسو راغلي او دغه لکه شورونه زمونږ دغه ارمانو چې داسې د بایزید روخان د څېړنیز مرکز په نامه باندې موږ یو شی جوړ کړو او پښتو ژبه او ادب خلک دلته راځي په دې باندې بیا نورې خبرې دغه وي او تر کومه حده پورې چې زما شخصي تعلق دی له ډېرې لکه پښتونخوا ټول اکثر خلک غربت دی هر چېرته به غربت وي خو د پښتنو غربت داسې دی چې پټ دی
له خپل شرمه، له خپل حیا نه، د خپل غیرت نه، د خپل ناموس چاپېریال نه غږ نه کوي که د لوږې مري هم. نو پښتونخوا غریب وطن دی. بیا زمونږ خو وچه علاقه ده، د بنو نه المرخاته خواته په 14 کیلومتري باندې زمونږ د احمدزیو وزیرو ډومیل علاقه ده. دغه علاقې کې ټول د وزیرو علاقه ده. اوس تحصیل په لیول بدله شوې ده، د بنو میداني علاقه ګرځېدل شوې ده، سیټل ایریا. 1944 د جنورۍ په 15 د کاغذو د اسنادو مطابق زما د زیږېدو نیټه لیکل شوې ده او پلار مې لکه نوم پرې شاهنواز و، خو د نیکه او د دغه په سلسله کې هغه ملکي مونږ یا په ښه یا په غه نظر خلک ځنې نه دغه کوي، خو بهرحال دغسې یادېده ملک شاهنواز خان و. او ابتدایي تعلیمات تر 5م پورې مې په خپل کلي غنیخیل ورته وایي د ډومیل نه داسې په 1 کیلومتر باندې دا مرخاته خواته زمونږ کلی دی، او 5م پورې سبق مې هلته ویلی. بیا په هغه زمانه کې زمونږ په ټولو د ډومیل علاقه کې تقریبا 2 یا 3 های سکولونه به وو. یو د ډومیل سکول هم په هغې کې شامل و. دې سکول کې مې تر 10م جماعته پورې، بیا بنو کالج کې یو څه موده سیکنډ ایئر پورې مې سبق ویلی و. خو وروستو بیا باولپور ټیکنالوجي کالج د میکانیکل انجینیرینګ 3 کاله ډیپلوما مې هغه وکړه په 1982 نه تر 1985 دوران. بهرحال بیا مې پرایویټ بی اے او دلته په 1998 کې دغه ایم اے پښتو کې داخله واخیسته او پښتو مې دلته د ګولډ میډل یا امتیازي نمبرو سره په 1990 کې ایم اے سند واخیستو. بیا په 1994 کې د ملازمت په سلسله کې بلوچستان یونیورسټي کویټه چې هغه وخت یوازینۍ یونیورسټۍ وه په حیثیت لیکچرر د نومبر په 2مه نیټه هلته زه لیکچرر په توګه باندې تعینات شوم. هغه وخت خدای دې دغه ورکړي سیال صاحب عزت او سیال کاکړ صاحب چرمین و، او هغه مطلب په پښتو ډیپارټمنټ او نور ډیپارټمنټونو مشترکه دغه و. لکه بیا اسسټنټ پروفیسر، بیا پروفیسر، او 2 کاله هلته تقریبا د پښتو ډیپارټمنټ چرمین پاتې شویم او بحیثیت پروفیسر هلته وم تر 2015 د جنورۍ 12 تاریخ پورې مې هلته بحیثیت پروفیسر او چرمن مختلفو دغه مهارتونو باندې مې کار کړی د پښتو ژبې او ادب په حواله سره، چې څه ټیچینګ اکټیویټي و، ایډمنسټریشن اکټیویټي و. او بیا دلته په 14 جنوري 2015 کې لکه په هغه پروفیسر هلته هم دلته هم زما اډر وشو چې تاسو اډر شوی دی په پېښور یونیورسټۍ کې پښتو اکاډمۍ کې. نو اول چونکې بحیثیت پروفیسر راتګ وي او ډایرکټر چې وي هغه چونکې 3 کلن داسې یو اډمنسټریټیو پوسټ وي، هغې بیا زما څو ورځې پسته د 14 تاریخ نه څو ورځې پسته هم په هغه جنوري کې بحیثیت ډایرکټر پښتو اکاډمي تعینات شوم. او دلته موږ سره په پښتو اکاډمۍ کې زما نه مخکې تقریبا 9 نور مختلف ډایرکټران تیر شوي دي. د پښتو اکاډمۍ بنیاد چونکې 1955 کې کېښودل شوی دی او دې لومړی کم ډایرکټر چې مولانا عبدالقادر، او بیا وروسته پسې نور مختلف ډایرکټران، خیال بخاري صاحب و، نواز طاهر صاحب او بیا او پرشان خټک صاحب او رجوالي شاه صاحب کوم چې مړه دي خدای دې وبخي. او وروسته په ما نه مخکې پروفیسر ډاکټر سلمه شاهین و. نو دې په هر دور کې زمونږ د اکاډمۍ چې څومره مشران راغلي دي هغوی د خپل وخت او د هغه وخت د ضروریاتو تقاضې او د وسایلو او د خپل کم څه چې استعداد و د هغې مطابق ښه پارې کړي ده. هر یو ډېر قیمتي اثاثه یې اکاډمۍ ته او د پښتو ژبې او ادب ته ډېر لوی درانه او نه هېرېدونکي خدمات کړي دي.
او زما کومه حد پورې چې زما د 2015 نه تر اوسه پورې تعلق دی په دې کې لکه څنګه افکار صاحب هم په لومړی پیژنګروي هغه کې ویناو کې ذکر وکړو. دغه وخت کې چونکې لږ ډېره خلا پیدا شوې وه، یو کال ډاکټر سلمه شاهین د زما نه مخکې ریټایر شوې وه او مالی مسایل هم او بل ټیچینګ کم فیکلټي چې وه ریسرچر چې وه هغه هم کمی ورسره. بهرحال بیا منډې ترنډې یو څه بل څه موږ د مختلفو هڅو په بنیاد باندې پښتو اکاډمۍ ته لکه د هغه وخت نه چې کوم څه موږ فنډ راوړي وو د تیر صوبایي حکومت د پرویز خټک صاحب او د سکندر شیرپا صاحب په مرسته باندې د هغې چې کوم څه په لنډو الفاظو کې نچوړ دی یا خلاصه ده هغه دا چې دا کم بلډینګ کې چې موږ او تاسو اوس ناست یو دا څه یو 2 کروړه څه 20 لکه خوا او شا کې جوړ شوی دی. د هغې د دې بلډینګ مختلفې خواوې دي، هغه بیا تاسو په مختلف کلیپس اخیستی شئ. او خو دې کې مین دغه دا چې موږ د پښتو اکاډمۍ کومه څه چې زړه لایبرري وه مولانا عبدالقادر سیمینار لایبرري د هغې نه کوم څه چې د پښتو برخه وه هغه په تیارو کې پرته وه، بندو کمرو کې پښتو کم کتابونه چې وو هغه یو خواته دننه پراته وو او کم چې اردو، فارسي، عربي، انګریزي د نورو ژبو وو بهر پراته وو. اپروچ یعنې هغې ته د خلکو رسد نه و. نو موږ یو خو لاندې بیسمنټ کې به تاسو بیا وښیئ خلکو ته د پښتو ټوله حصه مو رابېله کړله، هم په الفابیټک ترتیب کې خپله هر سبجیکټ هر موضوع مو ځان ته بېله کړله او بیا مو ډیجیټلایز کړله، کیمرې پکې ولګېدلې. دې نه علاوه چې د پښتو کمې کلمې نسخې وې تقریبا څه کم 1500 موږ سره ډېرې نایابې کلمې نسخې وې، هغه موږ داسې رابېلې کړې چې کم څه د کلمې نسخو د خوندي کولو تقاضي دي هغې کوم لوازمات دي د هغې په مطابق نسخې مونږ بیا تاسو چې وښیئ لکه بار بار مونږ ذکر کوو د دې هغه مونږ په کټګري داسې کېښوه چې په ترتیب د یو نه تر 1500 پورې لکه 160 په هره لایبرري المارۍ کې بېلې کېښوې د هغې د رڼا د اے سي د هوا او د هر څه سپیس بندوبست یعنې هغه وینه هوا لمدوالی لمر ګرمي ساړه یا مو وینه وغیره دا شیان نه پرې لګي دا ټول ترتیبات مو کړي. دې نه علاوه موږ تقریبا د 80 نه زیات قیمتي کتابونه چاپ کړي، ښه نایاب کتابونه هم چاپ کړي او دا هغه کتابونه دي چې د هغې په بنیاد باندې پښتو اکاډمي په پښو ودرېدله. یعنې د هغې موږ ته مطلب موږ یې که ښایو بیا به دغه مسایل وي لکه په لکه او آمدن. اوس موږ په خپلو پښو ولاړ یو، نه موږ د صوبایي ګورنمنټ نه پیسې ضرورت لرو، نه لکه د پبلش کولو دپاره کتابونو چې کوم څه موږ پبلش کوو او نه د یونیورسټۍ نه موږ ته ضرورت وي. موږ خپل سورس داسې جنریټ کړ چې موږ ته په کال کې موږ 10-15 کتابه په خپله د خپل سورسز کم کتابونه چې موږ چاپ کړي د هغې نه موږ ته آمدن راځي په هغې چاپ کوی شو. خو د دې مقصد دا نه چې موږ اکاډمۍ په مالی طور باندې خود مختیاره شوه، لکه د اکاډمۍ د ادارې چلولو دپاره افرادي ذهني او فکري وسایلو دپاره د ټیچرانو ضرورت وي. دې نه علاوه موږ د پښتو اکاډمۍ یو جرنل چې د 1950 نه شروع دی، یعنې دا تقریبا څه کم 80 کاله یې کېږي چې پښتو جرنل تحقیقي اوس خو په تحقیقي جرنل د HEC تحت په وای کټګري کې اوړېدلی دی. خو دا اول په یوه میاشتیزه پښتو دغه رساله وه، بیا دا 3 میاشتیزه شوه، بیا زما په دورو کې چې HEC کوم ریکوایرمنټ و ضروریات و هغې کوم قواعد و قوانین و د هغې تحت ما دا 6 میاشتنۍ ته واړوله. نو دا په 6 میاشتې کې په پښتو په انګلیش په دواړو ژبو باندې مختلفې مقالې د HEC کوم چې تحقیقي جرنل تقاضي دي د هغې تحت دا جرنل چاپ کېږي او دا اوس د HEC په وای کټګري ده او بالکل په مسلسل په تواتر سره دا جرنل چاپ کېږي. دې نه علاوه موږ یو ډکشنریانې مختلفې چاپ کړي دي. زموږ د پښتو اکاډمۍ یوه ډکشنري و لغت و چې پښتو ژبه په نامه سره یادېدله، هغه مخکې 14 جلده په ما نه مخکې چاپ شوي و، 2 جلده 14 او 15 لا پاتې و. هغې ته موږ داسې ترتیب جوړ کړ چې که د 2
لغت چې کوم مونږ نور اضافي جوړو نو د هغې خرچه او که څه لږ نوره مونږ پسې واچو نو دا 14 او جمع 2 دا مونږ په یو ځای کولی شو او یو لغت ولې نه جوړو چې خلک 15 دومره غټ جلدونه په یو ځای ګرځوي. بهرحال هغه لغت مونږ د پښتو ژبه لغت پښتو اکیډمي لغت په نامه سره چاپ کړو. بیا مو ورپسې دا په آنلاین بڼه هم پښتو اکیډمي UP.edu.p کې باندې موجود هم دی، ټکي په ټکي هم او پیج ټو پیج باندې هم پروت دی، هر څوک یې آنلاین کتلی شي. ورپسې مونږ د پښتو اردو لغت هم چاپ کړی دی، دا 2م ځل دی. 3م مونږ گوربتی اردو پښتو لغت د ارندو د علاقې یو ژبه ده ګوار دغه ورته وایي، د هغې ډکشنري مو چاپ کړې ده. 4مه ډکشنري په هغې باندې مونږ لګیا یو، کار مو پرې کړی دی، ترسره کړی دی. لږ ډېر مسایل دي پکې، هغه هم لکه د ورمړو ژبې ډکشنري ده مکمله ده، دلته زما په لایبرري کې په المارۍ کې مخامخ پرته ده، هغه هم مکمله ده. لږ ډېر څه ټکنیکل مسایل دي مونږ ته چې هغه ترسره شي، انشاءالله به هم چاپ شي. داسې بیا مونږ لکه د اکیډمۍ په سطح باندې مختلف سیمینارونه، کانفرنسونه، ورکشاپ د املا په حواله سره، د ژبې د ترقۍ په حواله سره، د ادب په حواله سره، ترجمې په حواله سره، یعنی د پښتو ژبې او ادب د ترقۍ دپاره چې کوم ممکنې لارې وي هغه مونږ په سیمینارونو، کانفرنسونو، ورکشاپونو یا په مباحثو کې د راغونډولو هڅه کړې ده. داسې مونږ په مختلف حالتونو کې مختلف خلق یا شخصیات چې راشي هغې هم زمونږ خپل یو بل مهم دغه چې یعنې هغه کم څوک راشي هغه مونږ خپل شاګردانو ته معرفي کړو، هغه خپل علمي او فکري یو تجربه یو دور چې کم علم یا یو استفاده د دنیا ځان ته راټوله کړې وي هغه شاګردانو ته وړاندې کولو دپاره هغه میلمه جوړ کړو. بیا ورته هلکان ورته کېنو. مونږ سره د امفیل او پی ایچ ډي د 2006 نه په پښتو اکیډمي کې شروع شوي دي. مونږ سره خو BS او ماسټر پروګرام نشته، البته امفیل او پی ایچ ډي لیول مونږ د 2006 نه دغه پروګرام کوو. دې کې تر اوسه پورې مونږ څه کم داسې 50 ترمنځ هلکان به مونږ د پی ایچ ډي او د امفیل مختلف فارغ کړي وي، او اوس مونږ سره تقریبا 2 کم زیات د امفیل او پی ایچ ډي غونډ سټوډنټان چې یاد کې هغه مونږ دلته لکه مونږ سره پښتو اکیډمۍ کې داخل دي. دې شاګردانو کې مختلف هلکان مونږ سره په لکه مختلفو موضوعاتو باندې هغوی مطلب په پی ایچ ډي یا امفیل سندونه اخیستي دي. په هغې کې ډېر قیمتي ځینې مقالې داسې دي چې هغه د خپل وخت یو ډېر قیمتي اساسه یا سرمایه ثابته شوې ده، او وروستو هلکانو دپاره یا راتلونکي محققینو دپاره یا کوم څه چې مونږ یې چې روان ریسرچر دي د هغې دپاره یو واضحه لاره یا رڼا پکې ټاکل شوې ده. هغه هلکان چې کوم څه دوی لارې جوړې کړي دي راتلونکو دپاره اساني پیدا کړې ده. دا پښتو اکیډمي هلې ځلې لکه مونږ په داخلي طور باندې دې کې د ډکشنري سیکشن، د جرنل سیکشن، د ټرانسلیشن سیکشن، او بیا زمونږ ټیچران په خپل کم فیکلټي چې دي هغې ته مونږ اینول بیسس باندې د کال په بنیاد باندې هغوی ته یو پراجیکټ ورکوو چې تاسو به په کال کې دا پراجیکټ ترسره کوئ. داسې نور مختلف هلې ځلې چې د اکیډمۍ په سطح باندې روانې وي، لکه مونږ بیا ځینې هلکانو ته په خپله هلکانو ته د کمې علاقې چې دي مختلفې د هغې ډیټا راټولوو، لکه هغوی چاته په کلچر باندې هغه ورکړو چې تاسو د فلانۍ علاقې کم څه ثقافتي یا کلچرل مختلف سرګرمۍ دي یا کم قسم ثقافتي دودونه دي هغه راټول کړئ. داسې بیا دې سره مونږ ځینې مختلف علاقې کې چې کوم د لهجو رنګارنګي ده یا زمونږ د پښتو مختلفې لهجې چې دي په هغې باندې هم مونږ یو څه کار کړی دی. افکار صاحب دوی هم په هغه سیمینار کانفرنس کې راسره وو. هغه مونږ لکه د پښتو تقریبا 8 لهجې چې له هغې کې لکه وزیري، بنوچي، داوړ، توري، خاټک، اورکزي او بنګش
او څه د یوسفزي یا د پېښور مومند وغیره لکه یو څه هڅه مو کړې ده، څه نیمګړتیاوې به لري، یو څه کمزوري به وي پکې، خو بنیاد کې ښودل مهمه خبره دا ده چې یو چا ته قدم کېږدي، مخکې لاره ورته جوړه کړي او هغه راشي په لاره کې بیا نوره صفایي وکړي، هغه لاره کې وسعت راولي او هغه لاره پخه کړي، هغه د لارې سره مختلف قسم نور کوم د لارې تقاضي چې وي دغه برابرول دي. یعنې موږ کوشش کړی دی چې د خلکو رجحان، ذهنونه او فکري داسې خواته واړوو چې کوم څه د نن سبا د پښتو ژبې جدید دور د دنیا د سیالۍ تقاضي دي هغه موږ ورته برابر کړو. بل داسې دې نه علاوه یو شی ذهن ته چې راځي، موږ د پښتو خپل یو ویب سایټ لرو pashto.org.p کې او پښتو اکیډمي up.edu.p کې. دې کې لکه که یاد یې نه کړم نو خیانت به وي، ډاکټر عمر عثمان مروت صاحب خدای دې ښه لري، دا یو ولنټیرلی موږ سره لکه دی د فاست نیشنل یونیورسټي حیات آباد د کیمپس ډایرکټر دی، لکه یو قسم ته د کیمپس وایس چانسلر حیثیت لري، هغه په خپله موږ ته راشي بالکل فری ولنټیرلی موږ ته دا ویب سایټ، د جرنل کارونه، د ریسرچ کارونه یا آنلاین د کمپیوټري چې څومره کارونه دي، دا کمپیوټري د کمپیوټر سره وابسته چې د ژبې د ترقۍ څومره کارونه دي، دا ټول د موږ ته رابخلي دي او راکوي، هم هر وخت سره مصروف وي. لکه دا د پښتو کتابونه په آنلاین بڼه هم موجود دي، ډکشنرۍ هم موجودې دي، معلومات هم موجود دي. بل سپیل چیکر لکه پښتو کې فرض کړه تا نه یو ټکی خطاوزي یا غلط وي نو هلته یې ولیکه، هغه په خپله تا ته هغې معناوې راوباسي، غلطي درته راوباسي چې دې کې د کوم څه غلطۍ کړي دي. نو افکار صاحب ما خو خپلې خبرې درته ډېرې اوږدې بیان کړې، نور خو اکاډمۍ ستاسو په وړاندې ده.